د ولسمشر غني دوه فرمانونه سی وویل سی وکړل او ولې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون ماښام د پاتې 400 طالب بندیانو د ازادېدو فرمان لاسلیک کړ. تیرو ورځو کې د سولې مشورتي لوی جرګې د 400 طالب بندیانو د آزادولو پریکړه وکړه او هلته ولسمشر غني ژمنه وکړه چې د جرګې پریکړو ته په احترام به دغه طالب بندیان آزاد کړي چې تیر ماښام یې دا کار وکړ. ولسمشر غني دغه راز د حکومت په زندانونو کې د بندي امنیتي سرتیرو د خوشي کولو لپاره بل فرمان هم صادر کړی. دغه دواړه فرمانونه پرون په یو رسمي مراسمو کې چې په اړ کې په لار اچول شوي وو د ولسمشر معاونینو، قاضي القضات او د سترې محکمې قاضیانو، د لوی درستیزانو دفتر، د ولسمشر د دفتر رئیس او د افغانستان حکومت لوی مذاکره کوونکي پکې برخه اخیستې ولاسلیک شول. د افغان ولسمشر دې اقدام عام افغانان سولې ته نور هم هیلهمن کړل او غواړي چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د طالب بندیانو د خلاصېدو هرکلی عامو خلکو زده کړی چې طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې بهانه بلل او دا بهانه ختمه شوه او د بندي افغان ځواکونو خلاصېدو ته بیا خلک په دې خوشحال دي چې دوی د دې خاورې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، خو دا چې دوی غلطۍ کړې وي او بندیان شوي وو او ځینې حتی په دې هم بندیان شوي وو چې یا یې کوم ځای کې خپل سري عملیات کړي او یا یې کوم جنګي اسیر وژلی وو. نو کله چې 15,000 طالب بندیان چې عملاً حکومت سره جنګېدلي وو خوشي کیږي، بندي افغان ځواکونه هم د دې حقدار دي چې له بنده خوشي شي. په هر حال اوس داسې معلومات ورکول کیږي چې د اسد په 26مه نیټه به په قطر کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه فرمانونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.